嗨，德拉诺多斯塔诺，阿萨拉马里孔，我是这的男孩子麋鹿园博物馆，呀内的男孩子 park 的胡西乌帕尔达要museum它拉格莱扬，哦，这我是的那个 museum 的德瓦兹 program 的达里កំ瓦拉莱扬，我是在去了马萨拉要在那个 museum 它那那屋住哦。زهم نپوهیږم چې پکې به څه شی کتلی شي څه شی به وګورم راځه چې له ما سره یې وګورئ ها اوس مونږ دغه ودانۍ دغه موزیم ته لار ته لومړی پل ته لار ته دغه مجسمې د میلو په نوم د هوسۍ مجسمې دي او دا د نارینه هوسۍ مجسمه اوس وړم چې له دغه مجسمو سره عکس واخلم څنګه ځو اوس موزیم ته نندارې ته وګورو هاي د نندارتون ته لاره خونې ته ننوځو دغه ډول هوسیو سرچینې په اړه معلومات دغه ډول هوسیو د چین د ریل سیند پر دواړو غاړو سیمو کې رامنځته شوی او کابو 2 میلیونه کلونه مخکې دغه ډول هوسۍ په کورا کې ژوند کړی و کوری دا ښځینه هوسۍ او دا نارینه هوسۍ ځکه چې د نارینه هوسیو پر سر ډېر غټ ښکرونه شته خو ښځینه هوسۍ نه لري ګورې کوچنۍ هوسۍ اوس مونږ د دغه نندارتون دغه موزیم بلې خونې ته بلې نندارې ته ووځو تاسې ګورئ 世界鹿类 یعنې په نړۍ کې د هوسیو ډولونه په دې نندارتون کې به په نړۍ کې د هوسیو د ډولونو او د ژوند د ځایونو په اړه معلومات ښودل کیږي همدلته لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د هوسیو او غرڅو شاوخوا 50 ډولونه ژوند کوي دومره زیات ډولونه هوسۍ زموږ په ځمکنۍ کره کې ژوند کوي په دې ځای کې د ډول ډول هوسیو عکسونه لیدل کیږي څېرې یې بېلابېلې دي تاسې په دې پوهېږئ چې کوم ډول هوسۍ په افغانستان کې ژوند کوي په افغانستان کې وحشي هوسۍ او ارڅۍ شته په دې ځای کې یو نقشه ډېره لوی نقشه شته خو پکې په مختلفو ځایونو کې د هوسیو او غرڅو د ژوند حالات پیژني خو ګورئ دلته چین په چین کې دومره زیات ډولونه هوسۍ ژوند کوي او پاکستان دلته پاکستان کې یوازې یو یا 2 ډولونه هوسۍ ژوند کوي خو په هند کې بنګلاديش کې ډېر زیاته خو دغه ځای تاسې ګورئ
大概巴拉哈阿富汗尼斯坦的，阿富汗尼斯坦去瓦西胡塞روان د نکوي او د واخان دخلیز افغانستان او چین مونږ ګاونډي هیوادونه دي. 桃子也是鹿，对，也是鹿的一种。哇，达巴拉，它的pokoknya khusyuk dah haduk dah barada dah situl. Mongga 化石玩它哇哟，哇！幸好没在这儿。 的ukde mudi le tiriduna urusta de marinesh de mul shawai husi haduki da barita badal shawai. Oh. Pate shawai. De da bari pashang kalak shawai dai. Guri. Da daul husiu au garsu karuna di. Da sar hadukai au karuna. 哦，这个吧，是这个。哇，蒙古人那个在呀。Daga mujasime dari ختني خوسی لخوا جوړیږي. تاسې ګورئ. واه د دې ښکارونه رارګیو ته ورته دي. واه پوستکی یې نرم. ګورئ پخونه. او دلته یو ډېر کوچنی خوستی لیدل کې. اوه سو کیوټ. ګورئ کوچنی. واه د معلوماتو له مخې تاسې ګورئ دغه ډول خوسي چې تولو نومیږي په نړۍ کې تر ټولو ډېر لوی خوسي. 起来也得غټه ده. 哇，真的很大。应该是世界上最小的。哇，سور رنګ او اختلای بدن لوی ښکارونه لري. دغه ډول هوسۍ په نړۍ کې ډېر لوی هوسۍ دی. او د دې ترڅنګ دغه ډول پودو لو نوم یې پودو لو نومیږي. په نړۍ کې تر ټولو ډېر کوچنی هوسۍ. دغه ډول تر ټولو ډېر کوچنی دی.